کسارا گاڑا کڑے دال مر سپوږمۍ او ستوري رانا د باندې زیات د قرآن درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته د باندې زیات د قرآن د یواتوري رانا. سورة بقرة او 14 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الله رب العزت مجاو تاسو ته په قرآن کریم کې په تیرو درسو کې هغه انسانان نو پیژندل چې الله ته محبوب او خوښ و، چې مجاو تاسو مؤمنین او یا متقین ورته وایو، او الله هغه انسانان هم راو پیژندل چې هغه الله ته مبغوض او بد انسانان و چې کفار دي، او د دې ترڅنګ الله رب العزت دغه انسانانو په باره کې هم بېلابېلې خبرې راته وکړلې، ارشادات یې راته وفرمایل چې هغه منافقان دي، د خولې او د زړه خبره سره برابر نه وي. څه خبرې خو پرون وسولې چې دغه خبرو څخه یوه خبره دا وه چې دوی دا ټوله کارونه کوي، دا په حقیقت کې د ځان سره فریب او چم کوي. د الله سره د دوی چم دا و چې دوی الله رب العزت په دې باندې امر کړی و چې تاسو پر ما ایمان راوړئ او زما څخه ما سوا بل چا ته په اعتقاد باندې مه قایلېږئ، بل څوک په خدای باندې مه منئ، د بل چا د وحدانیت، د بل چا د ربوبیت، د بل چا د خدای اعلان مه کوئ. د کم شي چې الله فرمان او اډر او امر ورته کړی وو د هغه خلاف دغو منافقینو کار کاوه. الله ورته فرمایلی و چې تاسو ما په خدای ومنئ، ما رب ومنئ، دوی بتانو ته سجدې کولې. الله ورته فرمایلی و چې تاسو رسولان ومنئ، او ستاسو په کلی او په مملکت کې چې پیدا شوي دي ستاسو د جنس څخه دي، بشر دی، پر دې ایمان راوړي، دوی ایمان نه باندې راوړه او دوی بې ایمانه وه، د هغه رسالت او د هغه پیغمبر یې نه منل. دغسې چمونه دوی د الله رب العزت سره کول. الله رب العزت د دې په بدله کې داسې کار د دوی سره وکړي چې هغه د همیشه لپاره د دوی د بدبختۍ او د دوی د شقاوت سبب وګرځېدی. هغه دا و چې د دوی په زړه کې الله شک، الله مرض او الله نفاق نور زیات کړي او کښېښوي. وروسته دوی خپلو ټولو کارو ته اصلاح نوم ورکاوه، د فساد پر ځای چې باید دوی فساد ورته ویلی وای، د خپلو کارو ته اصلاحي نومونه یې باندې ایښودله. خو دلته یوه خبره بله هم باید وکړو، هغه دا چې مفسرینو یو خبره کړې ده چې د منافق مثال داسې دی، د هر هغه انسان خبره پر ده تاثیر کوي چې هغه بده او د شر خبره وي. ښې خبرې ته دی زړه نه ښه کوي. وایي مثال یې داسې دی لکه کښتۍ چې سری ولري، هر رقم تیز او یا قرار باد چې پر اوبو باندې راسي، که کوچنۍ او لویه څپه وي، حتما کښتۍ ته یو څه تاثیر رسیږي او یو اندازه قدر اوبه د کښتۍ پورته حصې ته راپورته کیږي. منافق همداسې دی چې چیرې د ده فایده وه، چیرې چې مازې د شر او د بدۍ یو خبره یو چا پوکړله او یو چا وکړله، دی په زړه کې ځای ورکوي. بله خبره چې موږ او تاسو یې باید نن وکړو او دې ته یې پلا بیا زه باید تاسو متوجه کم د خپل دیني مسؤلیت پر اساس باندې، هغه دا دی چې کفار خپلو ټولو کارو ته د فساد نوم نه بلکې د اصلاح نوم ورکوي او ښه زرین او ښایسته نومونه باندې ږدي. د قرآن کریم په شروع کې دا خبره ما درته کړې وه چې موږ او تاسو قرآن کریم وایو، ځینې آیاتونه به داسې راځي، بلکې د ټوله قرآن کریم کې به داسې الفاظ او داسې آیاتونه، داسې جملې ډېرې تکراري راسي چې انسان به دا فکر کوي چې اوس فی الحاله د آسماني دنیا څخه جبرئیل علیه السلام وحی راوړي.
دغه آیاتو څخه یو هم دغه 11 آیات دی. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دغه آیاتونه داسې دي لکه اوس چې فی الحاله الله جبرئیل علیه السلام ته فرمایلی وي چې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورول د آیاتونه. تاسو یو څه فکر وکړئ، لږ متوجه سي. هغه دا اوس کم کارته کفارو د اصلاح نوم نه دی ورکړی. ویني توی کې کورونه ونړي، باغونه اوار کې، انسانان په شهادت ورسي، یتیمان پرېښودل، کونډیان یې وکړلې، غریبان ګرځي، انسانان بې دولت او بې اقتصاد سوله. د دې ټولو کارو باوجود د خپل ټولو پلانو او خبرو ته په هر ملک په هر ځای کې چې مشوره کیږي وای دا موږ اصلاحي مشورې کوو، اسلامي پروګرامونه جوړوو. تاسو به وینئ کدونه کلونه موږ تاسو سره تیر کړله، ستاسو ملک به په یو آباد ملک باندې اوښتی وي. آباد افغانستان به تاسو ورته وایست او یو نړېدلی افغانستان به تاسو په سترګو ونه وینئ. دا دوی خپله دعوه پر دې باندې دلیل او حجت دی چې هغه تر نړېدلو هم بدتر سو. د دوی آبادېدل چې دوی غوښتله هغه یقیني آباد سو، د دوی په رقم آباد. دوی خو اصلا راغلي وه په نامه د آبادي، خو دننه پکښې پرته وراني او ویجاړ. په دغسې ترتیباتو انسانان غولوي او مسلمانان ته دوکې ورکوي. دغه آیات که سړی دغه احساس ونه کړي لکه اوس چې نازلیږي، نو بیا بل کم وخت د احساس د کولو. په تیره زمانه کې او په تیر انقلاباتو په تیرو وختو کې چې جهادي دوره انسانان تر اوسه پورې یادوي چې د روسانو وخت و، ځینې کسان به دغه صحنې شهیدان دلې ناست وي، یا به د کور څخه ټپي ورکړي وي، یا به شهید ورکړي وي، یا به خپل شرکت کړي وي، او یا به نور څه وي. خو حتما د یو صحنې دی شاهد دی، د یو حالت سره دی مخامخ شوی دی. روسان هم دغسې و دې ملک ته رالل، دې ټولو کارو ته یې د اصلاح نوم ورکوي. څه یې وکړله؟ 1.5 میلیون افغانان په شهادت ورسوله. څه یې وکړله؟ په هر ساعت کې 19 کسان دوی په شهادت کې ورسول. او څه یې وکړله؟ دوی په 4 ساعته کې 450 کسان په شهادت ورسول چې د دوی ورځې تقسیم شوي دي. 3300 ورځې دوی دلې تېرې کړي دي او 2 لکه ساعته ځین جوړیږي. دا ټوله چې د دوی پر ورځې د شهیدان تقسیم کې، نو هر ورځ دوی 4,500 انسانان په شهادت رسولي دي، او په هر ساعت کې 19 کسان دوی په شهادت رسولي دي چې نارینه او ښځینه. اخر د دوی یو قومندان یورسی ګروپ په نامه باندې وتی د افغانستان څخه په داسې حالت کې الله رب العزت شکست ورکړي، په داسې حالت کې وتی چې سترګو ته دسمال نیولی وو او اوښکې بهېدلې. اوس د 10 کلنه دوره چې دوی دلې تېره کړله، هر کار ته د مشرانو څخه زه پوښتنه کوم، هغه کسان چې د دې صحنې شهیدان وه، دوی خپلو کارو ته د اصلاح نوم نه ورکوئ؟ کله یې دا ویله چې موږ افغانستان نړوو، ول هر شی در جوړوو، ملک به مو آباد وي، زراعت مو ترقي کړې ده، اقتصاد به ترقي وکړي، او ستاسو لپاره به پیلوټان، ستاسو لپاره به ډاکټران، انجینران، او ستاسو لپاره به ستاسو په خدمت کې په هر شعبه او په هر مسلک کې مسلکیان درکو. دغسې وکنه وه. اوس خیر د هغه دورې شان که زموږ هیر دی، اوس خو هر ورځ په هر رادیو کې دا خبره ده چې هر کافر او هر کفري طاقت دا اعلان کوي چې موږ به دلته دغه کار وکړو. تاسو د دې کارو ته وګورئ او د دې وراني ویجاړ ته وګورئ چې څومره سره پرتله کیږي. آیا دغه قیاس موږ کولی سو؟ دا یو د بله د دوی خبرو زموږ ذهنو ته شوی کیږي. نو اوس هم هر کفري طاقت چې په هر اسلامي مملکت کې وي، د دنیا په هر ځای کې چې وي، هغه خپل د فساد کارو ته د اصلاح نوم ورکوي. خدا چې مسلمان بیا هم په دې الفاظو غولیږي، دا مسلمان د دې وړ دی چې الله رب العزت آسماني ټکه باندې راولېږي او بس نور د د هدایت فیصله ونسی، ختم سی، د مځکې د مخ څخه ټول سی. که مسلمان دومره ناپوه او مؤمن دومره غافل سی چې دی په دې خبرو لا نه پوهیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغسې انسانانو څخه باید جامعه پاکه سي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. 1422 کاله د نبی په حیات کې د ټولو کفارو دا یو اعلان وو چې زموږ ټوله کارونه د اصلاح څخه ډک، د فساد څخه خالي. خو قرآن بیا دا وایي چې د دوی ټوله کارونه د فساد څخه ډک، د اصلاح څخه خالي. زموږ هم دغه عقیده ده، پر دا عقیده باندې باید مړه سو
او پر دې عقیده باندې پیدا سو او ژوند تیر کو. کچيري په دا عقیده کې څه تزلزل څه خرابي رالل، نو هر انسان دې د خپل ایمان تجدید روزانه کوي، د خپل کلمې نویوال دې روزانه کوي. دا خبرو پر اساس باندې چې انسان کله په عقیدو کې تزلزل رالی، د انسان په عقیده کې خرابي رالل، نو زموږ فقهای کرامو د فقه په کتابو کې دا یو مسله لیکلې ده چې د مسلمان لپاره پکار ده چې په میاشت کې یې پلان نکاح نه وي، په میاشت کې یې پلان نکاح نه وي، په کال کې خو ضروري ده چې هر مسلمان یې پلان خپل نکاح نه وي. دا کله کله د ملایانو صاحبانو څخه د خپل علماو څخه عوام مخلصین انسانان دا مسله واوري، نو بیا حاریان تللی وای ما خپل شیست ته طلاق نه دی ورکړی. سیدی تا خو په ډاګه پشکاره باندې خپل شیست ته دا نه وای چې ثلاثن طلاق یو طلاق باین رجعي دا دې نه ورته ویلي. یو څه فکر بو خبرې کوم په کار دی چې په عقیده کې خرابي راغلی ده، د عقیدې د خرابۍ په سبب باندې کله کله پر انسان باندې بیل د اختیار شزه طلاق سوي. او دا ما په وار وار ویل دي چې ایمان خپل فرایض لري، خپل واجبات لري. دا به ان شاء الله پر خپل ځای باندې دا مسله پر تشریح کوو. نو خبره دا ده چې زموږ او تاسو اسلامي کارونه ټول د اصلاح څخه ډک، کفري ټول کارونه د اصلاح څخه خالی او د فساد څخه ډک دي. اوس هر مسلمان ته قرآن دا پیغام ورسوي، نور نو د کار دی. زموږ مسؤلیت هم دنیوي او اخروی ادا سو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. د نن په درس کې هم دا خبره کیږي د تیرو آیاتو په شان او پر رقم باندې چې منافقینو به د صحابه کرام سره هغه چلن کاوه چې دوی فکر داو چې موږ صحابه کرام خطاباسو او دا به ویله چې موږ ایمان نه وړي دي. کله چې به دوی ته وسوله چې تاسو ایمان نه وړي د خلکو پر رقم د صحابه کرامو پر رقم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، لکه خلکو چې ایمان نه وړي دي نو دوی به ویل داسې ایمان موږ راوړو لکه بیا عقلانو چې راوړي دي. یو تفسیر کې لیکل شوی دی، در منصور تفسیر کې وایي د الناس څخه مراد ابوبکر او عمر عثمان علی رضی الله عنهم دا مراد دي چې دوی به ویل داسې ایمان راوړو لکه دغه بیا عقلان نعوذ بالله ابوبکر صدیق او عمر فاروق عثمان غنی علی رضی الله عنهم داسې ایمان موږ راوړو. ځینې مفسرین وایي بلکې اکثر پر دې باندې چې د دې څخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری مراد دي، لکه پرون چې خبره وسول دغه سی خبرې دوی کولې. نن هم دغه سی خبره ده. وإذا لقوا الذين، او چې کله به منافقان مخامخ کېدله د هغو انسانانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی وو. صحابه کرامو داسې ایمان راوړی وو چې د ایمان حق هم ادا کړی وو. ایمان چې به راوړی بیا د ایمان په مقابل کې کوروالا، زوی، لور، قریب، دوست، ماما، اکا، لار هیچا به اعتبار نور ته درلودي. وإذا لقوا الذين آمنوا، چې دوی په ملاقات وکړي د هغو مؤمنانو سره چې په ایمان مشرف سوي وه، قالو دوی به ویل آمنا، موږ ایمان راوړی دي. منافقینو به د صحابه کرامو سره د دید او د ملاقات په وخت کې دا خبره کول. وإذا خلوا، او چې کله به ولاړل الی شیاطینهم، خپلو بادارانو خپلو سردارانو ته او خپلو هغو مشرانو ته چې همیشه به د شر او د فساد درسونه ورکوله. شیاطین هغه انسانان ته ویل کیږي چې خپل پیروانو ته همیشه د فساد او د بدکاری مشورې ورکوي. نو چې کله به دوی ولاړل و خپل بادارانو مشرانو شیطانانو ته، قالو دوی ورته ویل انا، بشک موږ معکم ستاسو سره یو. خو به دې کېږي ما موږ ته خپل هغه ډیګري راکوي، خپل هغه پیسې او تنخواه را مقرره کوي په دا کانګریس او په دا پارلمانو او په دې ټولو ځایو کې زموږ باید درجه کمه نسی، زموږ باید رتبه ټیټه نسی، موږ ته پس پکه مه ګوري. قالو انا معکم، پام کوي چې زموږ دغه حرکتونه چې د صحابه کرامو سره د ملاقات په وخت کې راځي او موږ دوی ته زبانی دا وایي چې مؤمنان یو، دا پر تاسو باندې بد تاثیر ونه کوي، زموږ ته مخابدي کیږي، زاری به کوي. قالو انا معکم، دوی به ویل بشک موږ تاسو سره یو. د دې تورو په تفصیل کې ټولې خبرې پرتې دي چې زاری ورته کوي، مخابدي کیږي، ګوري مخابدي کیږي. انما نحن مستهزئون، نور به دې لپاره چې مشران بداران او باطل مشران خوشاله سي د لا شټینګار لپاره به دا خبره کول. انما نحن مستهزئون، بشک موږ هغه انسانان یو چې ټوکی کوون کیو او پسخند وهون کیو په مؤمنانو باندې، د اصحاب کرامو پسخند وهو او پر دوی باندې مسخري کوو، پر دوی باندې ټوکی کوو. نور نو د زموږ کار باید تاسو د خوشحالي سبب وګرځي. زموږ استهزاء، زموږ تمسخر، زموږ ټوکی او زموږ مسخره د دوی سره وي، په دې باندې باید تاسو خوشاله سئ.
او کافر هغه وخت خوشاله کیږي چې کله مسلمان لت او پت وي، کله مسلمان ډیر تنگ وي او کله په عذاب وي. هغه وخت د کفارو ډیره خوشحالي وي. کله کله دا ځینې انسانان یو خبره کوي، وایي دا دونه ډیر شهیدان یې وکړه پر دا یوه زړه نه سوځي، یا دا دوی خوشحاله وي. انما نحن مستهزئون، بېشکه موږ په دوی باندې ټوکې کولې، ټوکې یا په خبرو کې یا په وینو تویولو کې او یا په نورو پروګرامو جوړولو کې. الله یستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله رب العزت یستهزئ بهم، په دوی باندې پسخند وهي. یو تفسیر ادا کړی دی یستهزئ بهم، استهزاء. او سوال دا دی چې الله رب العزت خو د هغو ټولو صفاتو او د هغو ټولو خبرو څخه پاک ذات دی چې په هغه کې ضعف، په هغه کې کمزوري وي او یا داسې الفاظ وي چې د هغه څخه یو څه کمزوري پیدا کیږي. استهزاء پسخند وهل، انسان ته سوال لا پیدا کیږي چې الله هم پسخند وهي، نعوذ بالله. نو مفسرین وایي الله د دوی استهزاء کوي چې څنګه د الله د شان سره مناسبه ده. یو تفسیر پیدا کوو. اوس الله چې په شا پسخند ووهي د شان سره مناسب، هغه به څنګه وي؟ مفسرین لیکي وای دا الله ته معلومه ده، موږ په دې نه پوهیږو. بل تفسیر چې مفسرین کوي او موږ او تاسو یې باید دغسې وکړو هغه ده الله رب العزت یستهزئ بهم، دوی ته د دوی د پسخند سزا ورکوي، دوی ته د دوی د ټوکو، دوی ته د دوی د مسخرو سزا ورکوي. الله رب العزت یې نه پرېږدي. اوس د دوی د ټوکو سزا څه وه؟ په بدر کې الله رب العزت دوی ته شور معلومه کړله. او یا کس هغه انسانان وه چې په قتل ورسېدله، ځینې بندیان صحابه کرامو د ځان سره مدینې منورې ته راوستله. او هغه کسان وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې څخه خیبر ته پسې واخیستله. حضرت عمر رضی الله عنه د خیبر څخه هم پسې واخیستل. الله رب العزت دغسې د دوی د استهزاء بدله او سزا ورکړله، بدله یې ځینې واخیستله. صحابه کرامو زړه په خنک سو. زموږ په پښتو کې څنګه وایي الحمدلله زړه مې په خنک سو، سترګې مې پاخې سولې. حضرت عمر رضی الله عنه چې د خیبر هم پسې واخیستله، د ټولو صحابه کرامو زړه خنک سو په دې کار باندې. الله یستهزئ بهم. او الله رب العزت چې کله کله د کافرانو څخه د دوی د پسخند سزا نه ورکوي او بدله نه اخلي، دوی ته ډیل ورکوي او وخت ورکوي. د وخت دا معنا نه ده چې دوی نو الله رب العزت په خپل گرفت کې نه راولي. اوس وختي کې چې کاریکارتون څو واره جوړ شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، ځینې کسان به شاید دا فکر وکړي چې الله سزا ولنه ورکوي. الله دغو انسانانو ته وخت ورکوي تر څو دوی د ټول عمر لپاره ابد الاباد تل تر تله دوی په دوزخ کې وي او دوی د دوزخ مستحق وګرځي. ويمدهم، او الله رب العزت دوی کشوي، دوی ته مهلت ورکوي، فی طغیانهم، د دوی په سرکشي کې یعمهون سرګردانه به ګرځي. او سرګردانی مفسرین وایي د دوی زړو ته به هم شواسي، بالآخرات دماغ او زړه به دواړه په دې کې تشویش کوي او سودا ورته پیدا وي چې موږ په خپل سرکشي کې کم هدف ته رسیږو او کم هدف مو ترلاسه کوي. الله بیا هیڅ کله د دوی د نیکو اعمالو لپاره فیصله دا نه کوي چې دا انسانان د نیک او ښه عمل شروع کړي. ويمدهم فی طغیانهم یعمهون. نو موږ ته به استادانو چې کله تفسیر کاوه د استادانو خبره کومه، هغه به هم شاید تفسیرو په حواله باندې دا خبره کوله. هغه خبره به دا کوله چې تاسو داسې کار مه کوئ چې د الله رب العزت له طرفه ستاسو څخه سزا واخیستل سي یا بدله واخیستل سي. تاسو ته الله سزا درکړي او د هغه سزا سره سره تاسو په هغه کار کې سرګردانه کړي الله رب العزت. داسې یو کار مه کوئ چې هغه الله رب العزت د هغه په خاطر سزا درکوي او بدله در څخه اخلي. د بدلی سره سره الله رب العزت تاسو په کار کې سرګردانه کړي. اوس فکر کول پکار دي چې زما دا کار د الهي فیصله سره د آسماني قانون سره خو به ټکر نه وي او د دې په مقابل کې خو زما کار او خبره نه راځي. کچيري کار او خبره د الهي او آسماني قانون سره راتلل، در کار در سر هم تیر سو او د خبرې د کولو تر سر هم تیر سو. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى. الله عجب شفرمای اولئک الذین، دا هغه کسان دي، دوی هغه کسان دي اشتروا چې واخیستل الضلاله گمراهی، رانی ولا گمراهی بالهدى د سمې لارې په مقابل کې سمه لارې قربان کړله. اوس تاسو خپل فکر وکړئ، عاقل او دانا هوښیار په تجارتي پالیسي کې وای هغه څوک دی چې خپل تجارتي پالیسي د چا سره شریک نه کړي، خو دروغ بنئ پکې کې، دوکا او فریب بنئ پکې کې،
تجارتي پالیسی چې کله تاجر د نورو انسانانو سره نه شریکوي، دغه تاجر په خپل تجارت کې همیشه ګټه کوي، چندانې د تاوان سره نه مخامخ کیږي. خو مفسرین وایي منافقین هغه انسانان و چې تجارتي پالیسی اصلا نه پیژندله. دوی ته پکار دا و چې هدایت یې رانیولی وای د گمراهی په مقابل کې. گمراهی مبيعه وای او هغه شی وای چې پر هغه باندې سودا کېدلای. هدایت هغه څه وای چې پیسې وای یا ثمن وای، مګر دوی برعکس دا کار وکړي. د دې پر ځای چې د هدایت په مقابل کې گمراهی وغورځوي، خو دوی د گمراهی په مقابل کې هدایت وغورځاوه. هدایت یې هغه شی کوي چې مبيعه و، سودا پر کیږي، د دې قیمت یې گمراهی جوړ کړله او ثمن یې گمراهی کړی شو. نو الله رب العزت دوی هم دغه صفت یې گمراهی کې نور تباہ او برباد کړله. د هدایت په مقابل کې دوی گمراهی غوره کړله او گمراهی رانی ولا هدایت یې قربان کړي. فما ربحت تجارتهم، نو ګټه ونه کړل تجارتهم د دې تجارت، وما كانوا مهتدين، او دوی داسې کسان نه و چې حق ته دلار پیدا کړي، حق موندون کې نه و، هدایت یافته نه و. دوی د هدایت لارې ورکې کړلې، صراط مستقیم الله رب العزت د دوی څخه ورک کړي او الله رب العزت پر کژو لارو باندې دوی بوتلله چې هر څه هلې او ځلې وکړلې. الله رب العزت په د خپلې سرکشۍ کې سرګردانه ګرځوله، سرګردانه داسې وګرځوله چې بیا نه په اولادو ارمان وختی، نه په جایداد ارمان وختی، نه په قوم، نه په خاندان، نه په خپلو زامنو او نه په خپل قبیل باندې د هیڅ کافر بیا ارمان ونه ختی. او اوس هم دغه سړي الله رب العزت چې دغه انسانانو په تجارت کې ګټه نه دورا چولې، نو دوی په خپل تجارتو کې ګټه کړې دي، لہذا سرګردانه دي چې ریوینې دي دوی سره دا غم دي چې پر موږ باندې حمله ونسي او موږ څنګه یو شپه په آرامۍ باندې کېرکو. نو خبره ورونو دا ټول آیاتونه خو د عبرت دي، خو لوی عبرت چې موږ او تاسو نن باید د دې درس څخه واخلو هغه دا عبرت دی چې همیشه خپل ځان او خپل اولادونه او خپل حرکات او سکنات پر هغه لار باندې مصرف کو چې دنیوي او شرعي تجارت او ګټه پرته وي. اوس په کوم ځای کې موږ ګټه ترلاسه کولای شو؟ زموږ شرعي تجارت چیرې ګټه کولای شي او د چا سره کولای شي، په کوم ځای کې کولای شي، چیرې کولای شي. هر انسان دې دا سوال نن ماخستن د ځان سره وکي او د ځان څخه دې دا پوښتنه وکي چې ښه ځانه جنابه ته چیرې ګټه ترلاسه کولای شي، د چا څخه ترلاسه کولای شي، په څه طریقه ترلاسه کولای شي. د امام غزالی رحم الله تعالی په قول یو څه محاسبه دې د ځان سره هم وکي. ماښام دې یو څو دقیقې د خپل سر ګریبان ته وروځړوي او یو څه فکر دې وکي چې نن تا شرعي تجارت کې ګټه کړې ده او کیا، نن تا په خپل تجارت په اقوالو کې یا په افعالو کې ګټه وکړل او کیا، نن ستا په دغه تجارت کې تاوان څومره و، د ګټې مقدار او اندازه څومره و. د دغه محاسبې وروسته دې دا فیصله وکړي که نن په خپل تجارت کې ډیر تاوانونه لیدلی و، سبا دې احتیاط وکړي، او که ډیرې ګټې او منافع لیدلی و، سبا دې نورې ګټې ترلاسه کړي. دغه محاسبه پر ما هم او پر تاسو هم لازمي ده. داسې نه ده چې یوازې نن ده، بلکې سفیان وایي اولیاء کرام رحمهم الله تعالی هغه وایي هر انسان باید روزانه د ځان سره مراقبه ولري. یا د ورځې په شروع کې ښه خبره ده چې د ورځې په اخر کې سي، او ښه خبره ده هم ده چې د ورځې په شروع کې سي. کدواړه وخت سي خو ډیر شری کني. یو وخت باید یو انسان مراقبه د ځان سره ولري، هغه دا چې زه باید کم کارونه وکم، کم د ګټې دي کم د تاوان دي. خدا سي ژوند لکه زموږ او تاسو چې دی دا به په یو معنا ډیر پالتو ژوند وي. هغه په دې معنا باندې چې موږ مراقبه کوو، نه د ځان سره حساب کوو، نو د خپل اولادو سره حساب کړی دی چې دا دومره وخت مدرسې ته تللی، اسلامي مرکز ته څه دی وکړله، زه اسلامي مرکز ته تللم چې شمې زده کړله، یا زه د اسلامي مرکز او ادارې څخه ډیر ګوښه پاتې سوی وم، ما څومره تاوان وکړي. نظموږ هغه انسانان چې ټول وخت په تاوان کې تیر کې نه د تاوان محاسبه کوي، نظموږ هغه انسانان چې ټول وخت په ګټو کې تیر کړی دي نه د ګټې محاسبه کوي. نو دغه سکارونه بیا شنه که سوال تاسو وکړي چې د ګټې نو څه محاسبه ده، و ماغه محاسبه په دې غواړي چې خدای نه کړده زموږ د کارونه موږ به د ثواب په نیت کوو، د ګټې په نیت به کوو، هغه به اصلي شرعي رخ نه لري، پر اساسي اصول به برابر نه وي کار او تجارت. نو د ګټې محاسبه او د تاوان محاسبه په هر صورت کې هر انسان د ځان سره ولري. دا محاسبه چې زموږ او تاسو شروع وي نو د نفس اصلاح راځي.
کله چې نفس اصلاح سو د شیطان مخه ونیول سول، ځکه چې انسان دوه شان لري. الروح په نامه باندې کتاب لیکل سوی دی. یو انسان په ځان کې روح لري او یو نفس لري. فرشتي استادان د روح دي او شیطانان استادان د نفس دي. د نفس تربیه شیطانان کوي او د روح تربیه فرشتي او ملائکه کوي. غواړو چې د روح تازه وساتو، همیشه تر تازه وي، نو باید هغه څه ورکو د روح ته، هغه غذا ورکو چیرې چې ګټه پرته وي، د چا سره چې ګټه وي، په کم کتاب کې ګټه ده. او که غواړو چې همیشه د خپل نفس د تاوان سره مخامخ کو او اصلاح کړي مو په عین حال کې، باید دغه شیطان د تربیه څخه راوګرځو. چیرې راګرځول کیږي؟ هغه وخت چې زموږ او ستاسو تعلق د رب العزت د کلام سره وي، د قرآن کریم سره وي، او د خپل مبارک پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې سره وي، او زموږ او ستاسو ټول وخت په دغه دوه شانو کې تیر سي. نو ان شاء الله تعالی بیا پر جامعه هم موږ او تاسو نه بوج، او هم زموږ څخه خپل معاشره او خپل قوم خوشاله وي. په عین حال کې به زموږ او تاسو اسلامي ترقی راغلي وي. الله رب العزت دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ورب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وصلى الله تعالى